د یو ورور سوال کړی دی چې کم اذکار چې د خوب سره تعلق ساتي، لکه حدیثونو کې اذکار خو شوي چې دا به د خوب سره وي، نو دا به صرف د شپې په خوب کې ویلی کېږي که نه هر وخت چې انسان وده کېږي دا ویلی شي؟ الجواب، په دې مسله کې د علماو اختلاف دی چې د اذکار النوم چې کوم دی د خوب د اذکار دا به صرف د شپې په خوب کې وی که دا د ورځې په خوب کې هم ویلی شي؟ نو چا دا ویلی چې نه دا به صرف د شپې په خوب کې ویلی کېږي، چا دا ویلی چې دواړو کې به ویلی کېږي، او چا تفصیل کړی دی. زموږ خپل ځاني په تفصیل باندې زړه مطمئن دی، هغه دا دی په کوم حدیث کې چې ورسره اللیل ټکی راغلی د شپې، نو دا به شپې پورې خاص شي، او کوم حدیث کې چې شپه ورسره نه راغلی نو دا به عامي، که د شپې وده کېږي م وایه، د ورځې وده کېږي م وایه. دې سره چې دی نو فیصله وشوه او ټول حدیثونه به کې راجمع شو. لکه هسې یو مثال په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، من قرأ الآیتین من آخر سورة البقره، چا چې دغه دوه آیتونه د سورې بقرې وویل اخرني، دا به اوس په کم خوب نه مخکې به وی د شپې که د ورځې، نو حدیث کې وي ورسره دي فی لیلتن کفتا، د شپې د شپې ټکی ورسره راغلی، دا چې اوس ته د ورځې وده کېږي به دا نه وی، دا د شپې شو، دا خاص شو په شپې پورې د ذکر. یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا اوى احدکم الى فراشه، تاسو کې چې کله یو سړی خپلې بسترې له راشي نو دا خپله بستره دې وڅنډي، هېڅ پته لګي چې دنه بعد دلته څه، او بیا دې دا ووایي چې بسمک ربي وضعت جنبي وبک ارفعه الى آخر الدعاء، وده کېدو نه مخکې دا دعا دې ووایي. اوس دې ځای کې ورسره نه شپه راغلې ده او نه ورسره ورځ، نو ثابته دا شو چې دا ذکر که د شپې وده کېږي نو هم ووایه، که د ورځې وده کېږي هم ووایه، ځکه چې حدیث کې ورسره نه شپه ټکی راغی او نه ورسره ورځ راغی. او کله چې ورسره ورځ ټکی ولګي نو بیا به صرف د ورځې، او چې شپه ورسره ولګي نو بیا به صرف د شپې، او چې عام راشي نو بیا د شپې او د ورځې هم ووایه. والله اعلم.